ستر صحابي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه شپون و. پسونه به یې پول او په کلي کې رالوی شوی و. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس د خپلې وچې ګډې د غولانځې مسحه کېدل او ترې د پرېمانه شیدو را روانېدو معجزه ولیده، نو ایمان یې راوړ. وړوکی بدن، سپک وزن او ټیټه ونه یې درلوده. کله چې به پر لاره روان و او تیزه سیلۍ به وه، پر ځمکه به راولوېد. تر څنګ ناست کس به یې داسې ګمان کوه چې ګواکې دی هم ناست دی، په داسې حال کې چې هغه به ولاړ و. نرۍ پنډۍ یې وې. یوه ورځ یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته له ونې لرګي راماتول، نو صحابه کرامو په نریو پنډیو پورې وخندل. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته وفرمایل: آیا د ابن مسعود په پنډیو پورې خاندئ؟ د ده پنډۍ د الله تعالی پر وړاندې د میزان په تله کې د احد تر غره هم درنې دي. انسان ته ښایي چې خپل شکل او بدني جوړښت د خپلې ناکامۍ لامل ونه بولي، ځکه زموږ بدني جوړښت یوازې یو سکلیټ دی چې که په داخل کې جوهر موجود نه وي، کوم ارزښت نه لري. هغه انسان به څه په درد وخوري چې ښکلا پرې تماموي، خو عقل او فکر دواړه یې پوچ وي. د بریا هیڅ امکان په لاس کې نه لري، او دا سربیره پر دې چې د ناکامۍ په سمندر کې پوره ډوب شوی وي او د خپلې ټولنې یو بې ارزښته غړی بلل کیږي.